د ننګرهار ولایت کلیو پراختیا او بیارغونې ادارې له لوري د رودات ولسوالۍ په قطرغي سیمه کې د 15 میلیونه افغانیو په لګښت د نږدې 10 کیلومتره سړک د اسفالت کولو چارې پیل شوې. د ولسمشر سرسلاکار او د ننګرهار ولیز الحق مرخیل وویل چې یاد سړک 15 متره پراخوالی او 3 متره شولډرې لري چې په اوږدو کې به 15 پلچکونه 515 متره په اوږدوالي سنادي دیوال 1215 متره د ویالو غاړې جوړې او نور چارې ترسره شي چې د 13 میاشتو په موده کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. هغه ډاډ ورکړ چې د دې پروژو کیفیت په خپل وخت چارو ترسره کېدو څخه به په جدي ډول څارنه ترسره شي. نن مو د قطرغي کلي ته د اسفالت سړک د چې 9.9 کیلومتره یعنی څه کم 10 کیلومتره سړک ده او دا سړک به اساسي جوړیږي. په دې کې پلچکونه هم شته دي، په دې کې استنادي دیوالونه هم شته دي او په حدود د 4 څه کم 15 میلیونه افغانۍ په لګښت باندې دا جوړیږي. نو زه د دې سړک مبارکي د روداتو با عزتو درنو ولسونو ته وایم، د قطرغي کلیو ته وایم او همدارنګه تاسو ته وایم. د سیمې خلکو د یاد سړک د چارو په پیل کېدو خوښي وښوده او زیاته کړه چې په جوړېدو سره به د سړک د نشتوالي ستونزه حل شي. یو د قطرغي اخر ته نه رسیدلی تقریبا 4 کیلومتره 5 کیلومتره په جریان د کار کې د اخر د قطرغي ته نه رسیدلی دغه ارزوم د یاد سړک د چارو د پیل کېدو پر مهال د کلیو پراختیا او بیارغونې ادارې رئیس امان الله میاخیل، امنیه قومندان، ملي امنیت رئیس او یو شمېر نورو رئیسانو او مسؤلینو هم حضور درلود.